بریتانوي ډاکټر د نوي جنسي ځورونو په تور بندي شو. سلامونه ګران دوستانه، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که چینل مو نه سبسکرایب کړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته د سر لایک ورکړئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو مه پرېږدئ. چې بریتانوي ډاکټر د نوي جنسي ځورونو په تور بندي شوی او ولې. یو بریټانوي ډاکټر د ښځینه ناروغانو په نوي ځله جنسي ځورونو تورن شوی او د 15 کلونو بند سزا ورته اورول شوې. پر منیشا دا تور هم دی چې په 2018 کال کې پر 18 ښځو تیری کړی و. ویل کېږي چې د نوموړي د جنسي قربانۍ تر ټوله کشره ښځه 15 کلنه ده. نوموړی به د ښځو ته ځینې نااړینې ازموینې کولې چې خپله جنسي غریزه پرې پوره کړي. د محکمې او قاضي انمولینیکوس ویلي دغه ډاکټر له خپلې دندې ناوړه ګټه اخیستې او ښځې یې ترې ایستلې دي. قاضي تورن ډاکټر ته وویل ناروغانو ته د جعلي کیسې جوړې کړي د هغوی ذهن ته ورننوتلې او د ویرې لامل یې شوی. شاید 2013 له جولای څخه تر 2019 تر مې میاشتې پورې ناروغانې قانع کړي چې غیر ضروري طبي ازموینې وکړي. قاضي ورته وویل ستا د دې کړنې لامل یوازې جنسي انګیزه نه لري بلکې غوښتل دی چې ښځې سپکې ثابته کړي. تر ټولو کوچنۍ قربانۍ محکمې ته وویل. وروسته تر هغه چې ډاکټر شاه پر جنسي تیری وکړ بیا ورتلو ته زړه نازړه و. دا وایي دې پیښې وروسته یې د سړیو پر وړاندې احساس بدل شو. دوی ته له کتلو هم ویره لري او د یوې جنسي الې په توګه ورته ګوري. دغه 50 کلن ډاکټر ګمان کوي کوم کار چې کړی د واقعو طب د اجراتو په لړ کې کړی، خو پر نوموړي د 15 جنسي تیریو تور لګول شوی دی. قاضیانو هغه خبرې هم اورېدلې دي چې ډاکټر شاه تل لاسموهګانې نه پلاس کولې او د ازموینې پر چپرکټې ناروغانې پوره لوڅولې. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته سره لایک او چینل د سره سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته همیشه دقیق او پر وخت مهم او تازه خبرونه خپروو. نو چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک او شیر کړئ.